امارت اسلامی مجاهدینو ته لویه سردردي د یهودي نه جوړه نه وه د عیسوي نه جوړه نه وه نن د داعش نه سردردي ورته جوړیږي او همیش دپاره هم چې کله مجاهدین انقلاب کامیابی همدغه وهابیان مقابل کې پاسیږي خوارجو متعلق رحمت عالم څه پیشګویي کوي لو ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد که زه د دغې خوارجو زمانه مونده کم دغه وخت کې زه ما زه به یې د عادیانو غوندې مردار کما عیسویان به مردار شي یهودیان به مردار شي خوارج به مردار وي حضرت حذیفه فرمایي وی د دوی دا مرداران چې کم دی د یهودیانو د عیسویانو نه بدترین قتله او مردار په مخ د ځمکه دی اسلامي اماراتو ته او مسلمانانو ته دې ټولو جماعاتو به نقصان ورکړی وي خو زیاتر نقصان چې ورکړی دی ته هغه خوارج او روافض ورکړی دی هر وخت کې دا نور جماعات دومره حوج ته نه دي رسېدلي چې دا د اسلامي امارت مقابلې ته ودرېږي او یا دې معسکرات جوړ کړي او جبهې جنګونه دې برابر کړي هغه وخت نه اوسه پورې ټیم په ټیم باندې امارات اسلامی خوارج ټکۍ ختمی لیکن بیا غوی سر اوچتۍ په یو ځای بل ځای را پیدا کېږي چې نن د عراق په سرزمین او د شام او د افغانستان په سرزمین د هغه وهابیانو جماعت یو دویم نوم اختیار کا چې تاسو مونږ ته تعبیر په داعش باندې کوو دغه نوم ته راووتل او ښکاره د امارات اسلامي او د مسلمانانو مقابلې ته ودرېدل رشتیا هم رحمت عالم فرمایلیو یدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام د خوارجو نښه به دا وي بت پرست به پرېږدي کافر به پرېږدي عیسویان یهودیان به نه وژني اهل اسلام مجاهدین او مسلمانان به وژني یو وخت داسې و چې موږ به وهابیانو ته خوارج ویل بعضی مولیانو به دا د صیفي حضراتو یو خپل میشن ګڼه لیکن الحمدلله چې اوس د اماراتو د خوانم فتوا د خوارجو پې ورځي الحمدلله چې اوس د حرمین شریفین هلته قاضي القضات د عرفات په خطبه کې اعلانا او جهرا وایي چې داعشین خوارج دي الحمدلله هغه حقیقت اوس عوامو خواصو ته ښکاره دی هغه چې موږ به ویل چې وهابیان خوارج دي هغه علامه شامي به ویل چې خوارج دي هغه د دیوبند اکابرو به ویل چې خوارج دي چا به نه منله یو ځای ته بیان ته لاړم جلسه وه لوی مجاهدین حضرات جمع ډېره دوخیمه جلسه وه ناظم پاسېده وی 14 کاله مخکې مې زما نوم یې واخیسته د ده نه یو بیان واورېده چې وهابیان خوارج دي ما پکې شک کو اوس هغه خبره ښکاره شوه ډګري شوه میدان ته راووته هر چا ته ښکاره ده چې داعشیان دا خوارج دي خوارجو متعلق رحمت عالم څه پیشګویي کوي لو ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد رواه البخاري رواه النسائي که زه د دغې خوارجو زمانه مونده کم دغه وخت کې زه ما زه به یې د عادیانو غوندې مردار کما تشبیه د عاد د مرګ څه معنا ده یعنی استحصال به یو کم بیخکندي به یو کم یو بم پکې پرېنږدمه که څه دې پرېښودل دا د عادیانو مرګ نه دی ځکه عادیان چې وو هغه ټول په ټوله باندې ختم شوي و استحصال شوي و دویمه دا ده تشبیه د عادیانو د مرګ سره څنګه ورکوي زه به یې مړه کم د عادیانو غوندې عادیان د وجود نه ډېر غټ غټو عادیان د تنې نه غټ غټو او چې کله مړه شول کانها دوی چې کوم دی اعجاز نخل خاویه تا به وي چې د کجور یو ډک پروت دی تشبیه په دې کې ورکوي چې دا مړکه بې دفن کومه دا بیا په ډیران باندې واچوه چې دا تنی وپړسېږي او د لرګي د یو مردار شکل په شي باندې پراته علما د احنافو بلکې څلورو مذهبونو فقه کې مې مطالعه وکړه دا فقه مالکینا اووه فقها تصریح کوي د فقه شافعینا 5 فقها تصریح کوي د فقه حنبلینا 9 فقها تصریح کوي د فقه حنفینا 11 فقها تصریح کوي چې خوارج کله درته مقابل کې رالل مړه دې کړل لا یصلی علی جنازې مونږ به پرې نه کېږي دا د جمهور مذهب د جنازې مونږ به پرې نه کېږي او بیا په دفن کې اختلاف کوي چې دفن دې شي که نه جمهور وایي تدفین دې وکړی شي بعد 3 ایام 3 شپو نه بعد 3 شپې دې په ډیران باندې واچولی شي چې خلکو ته عبرت او پند وګرځېږي حضرت علی کرم الله وجه مبارک چې کله د خوارجو سره مقابل کې جهاد وکړه 12 کم 4 کسان حلال کړل د هغې اویا علما د ابن الکوا په شمول باندې دومره عابدینو چې سجدې به یې کولې په هغه سجدو کې اکلت السجود جباههم رواه ابن ابي شيبه في مصنفه
دې تندو کې ټاکیم جوړ شوي وو دغه خوارج حلال کړل ابن الکوا په شمول باندې د دغې علماو سرونه یې راوړل د دمشق په جامع دی مسجد دیوال یې کېښودل د عراق او د بصرې او د کوفې په جوماتونو یې کېښودل حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه راغی دی ته ګوري او بیا ژاړي چا ورته وویل رحم دې پرې راغی ودې ژړل هغه وایي نه دا هغه خلق دی چې شرار خلق الله او دا بد قتلا دی تحت عدیم السماء عیسویان بم مردار شي یهودیان بم مردار شي خوارج بم مردار وي حضرت حذیفه فرمایي وی د دوی دا مرداران چې کم دی د یهودیانو د عیسویانو نه بدترین قتلا او مردار په مخ د ځمکه دی او حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ بشارت ورکي د امارت اسلامی هغه مجاهدینو ته بعضې مجاهدین به شک کوي څنګه یې مړه کما دا خو بغات دی باغیان دی حکم قتل دی بل طرف ته عقیده وهابیان دی خوارج دی حکم قتل دی حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ صفت ورکي هغه فرمایي ان لقتیل الخوارج فضل 8 انوار على قتیل المشرکین یو سړی د انګریزانو د لاسه شهید شه یو سړی د یهودیانو د لاسه شهید شه یو سړی د وهابیانو د خوارجو د لاسه شهید شه حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرمائی ان لقتیل الخوارج فضل 8 انوار على قتیل المشرکین کم سړی چې د انګریزانو یهودیانو د لاسه شهید وي او کم چې د وهابیانو خوارجو د لاسه شهید وي وی د ده نورانیت او د ده مقام 8 چنده په هغه شهید بالاتر دی کم چې د عیسویانو د انګریزانو خلاف شهید شوي وي هغه کې د چا شک دی چې د انګریز خلاف جهاد نشته د یهودي خلاف جهاد نشته چې هلته شک نشته دلته ولې شک کې کتابونه او 4 مذاهب اتفاق سره فتوا ورکوي په خوارجو باندې د قتل په بغاتو باندې د قتل نو دې کې د مجاهدین وروڼه شک نه کوي شبه دې نه کوي اسلام ته صدمه د دوی نه رسېدلې ده هغه ګټلی انقلاب هغه قربانۍ د شهیدانو هغه چې څه وشول 12-13 کاله انګریزان په تیښته او په منډه باندې نن دا بدبخته د هغې جواسیسه د هغې په خولې را پاسېږي امارت اسلامي مجاهدینو ته لویه سردردي د یهودي نه جوړه نه وه د عیسوي نه جوړه نه وه نن د داعش نه سردردي ورته جوړېږي او همیش دپاره هم چې کله مجاهدین انقلاب کامیابایي همدغه وهابیان مقابل کې پاسېږي که تاسو د دیوبند د اکابرو تاریخ وګورئ یا د انګریزانو خلاف جهادي پاڼې مطالعه کوئ پاکستان کې چې کله انقلاب کامیابېده په هغه وخت کې صدیق حسن نواب خان امبیټوي دا د هندوستان هغه مشهور الحدیث هغه فتوا ورکړه چې د انګریزانو خلاف جهاد نه دی هغه فتوا اوس هم شایع ده علماو سره موجوده ده پرته ده هغه وخت سره هم د دوی دا تاریخ دی چې انقلاب مجاهدو کامیاب کړی دی معیت د انګریزانو دا یهودیه دا د وهابیانو کړی دی نن هم چې کله امارت اسلامي هغه انقلاب کامیاب دی لیکن سردردی ورته داعشین جوړی معززو نچوړ او خلاصه زما د بیان دادا چې دا جماعات د محبوب عربي په فرموده باندې پوره شوي دي او دا چې کوم هغوی یاد کړي وو هغه تمام ته رسېدلي دي تاسو به ډېر زیات احتیاط کوئ بچي مدارسو ته لیږئ وهابیانو مدرسو ته مه لیږئ بیان چې اورئ د دې خلکو بیانونه مه اورئ دا ممرض د قلوبو دي امام مالک رحمه الله درس کې معتزلي نه پرېږدي چا ورته وي ولې نه پرېږدې وی ممرض د قلوبو دي طالبانو زړه خرابئ طالبانو ته شکوک اچئ د دوی په معیت کې څه خیر نشته دی مدرسینو ته مې سوال دی چې خپل طالبانو مدرسه په وابیانو مه ډکوئ په داعشیانو مه ډکوئ په پنجپیریانو یې مه ډکوئ په مودودیانو یې مه ډکوئ په عثمانیانو یې مه ښایسته کوئ په پرویزیانو یې مه ښایسته کوئ احناف راولئ نوراني ګلان طالبان راولئ زمونږ بعضې ګیله وشي د خپلو مدرسینو وروڼو نه هغوی هم کثرت ته خوشحاله شي وی که زه داسې خبرې کومه ښی په زړه کې عقیده ورته معلومه ده چې دا غلطه عقیده ده خو که زه طالب ته وایم زما طالب کمیږي نو زه یم تعجب دی دغه طالب به څوک اصلاح کوي دا به د کلي د ملک نه عقیده زده کوي چې تا د طالب د کثرت لحاظ وساته تا عقیده ښکاره نه کړه دته به عقیده څوک ښایي اخر دغه طالب چې سبا عقیده خرابېږي دا ذهن خالي ذهن دی چا چې څه ور واچولو مغه قبلی د دې ګناه به د چا وي کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته استاد خو د شاګردانو راعي دی د دې تپوس دې کېږي لږ دې مسله باندې ټینګار وکئ طالبانو ذهنونه ډک کئ د وهابیت خلاف د دوی ته دلایل قائم کئ د حنفیت په تایید کې خدمت وکئ وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین